دا اختر د موز نه پیله بس کوي انسان سوچ دا اختر موز کوي هغه بسور لسیزونه پیله کوي. نمبر 1 غسل کول. غسل وو کی غسل کې دا فائدہ ده ما تاسو ته ویلي مقدر یاد شي چا چارندامو کنو کم اندامونه چې وینځل نو دا د ګناه نه پاکي او چې غسل وکي د ثواب پنیت باندې نو ټول بدن د ګناه نه پاکي. نو د اختر په ورځ باندې پهل غسل کول دي. دویم نمبر مسواک مګل دي. دریم نمبر د پجامو کې د ټولو نه چډېر خسته وي او خي کنوي وي خډېره خلا کني جامو کې به وګوري چې د ټولو نه خسته جوړي ابواچه. سلورم نمبر خوشبوئی به لګای او نکریزی بنمږي ما تاسو ته ویلو قدر تیاد شي کم سیس شرنګ لري هغه بسړی نه استعمالای او کم سیس چې بوی لري هغه زنانه نه استعمال کور کې دن نه استعمالول شي بهر نو بغیر ضرورت نکریزی مګل دا ټیک نه دي سړو د پار. پنځم نمبر د اختر په سحر د ټولو نه وختي پاسېدل چې وختي را پاسې تهجدو کې که تهجدو ته نشه را پاسېدل کم از کم چې د سحر بانګ ته مسترا پاسې. شپږم نمبر د ټولو نه مخکې عیدګاه ته تلل چې د خلکو نه مخکې عیدګاه ته مونځ ته راشي. وم نمبر د مز د پیله سرسایه ورکول ځکه هغه فقیران مسکینان مزان نسالی نو ته پیله ورکول. اتم نمبر د سحر مز په جمعات کې کول سحر جمع ته په جمعات ترازی د اختر په سحر. نهم نمبر د اختر مستجزی نو زیب په یو لارا بیا چې کور ترازی نو په بل لارا اوس که یو لارا نو چې راځي په یو اړخ راځي او چې بیا ځي کور ته نو په بل اړخ. لسم نمبر افضل ادا د چې پخپو باندې لاړ شي سیکل او موټر سیکل گاڑی نه خپو باندې تک افضل له کور لري یا یو سړی بیمار دی نو بیا خیر دی. یو لسم نمبر د وړو کې اختر په ورځ باندې دا مستحب دی چې د مز نه پیله خوراکو کې سبخوري کجوري 3 کجوري به وخوري یا 15 یا و یا د دینه کم یا زیات خطاق که کجوري ورته ملاو نشوي نو بیا چې کم سیز خوږ سیز ورته ملاو شو نو هغه به وخوري 4 سای او که د مز نه پیله خوراک اونکه نو ګناهګار دی کنه نو نه ګناهګار نه دی خو ثواب یې ونشه. که وړو کې اختر په ورځ په ټوله ورځ کې خوراک اونکه نو ګناهګار دی او ګناهګار دته به سزا ملاوي. او د لوی اختر په ورځ په کار دادا چې خوراک نه کوي. د لوی اختر په ورځ باندې د مز نه پیله خوراک کول مکروه دي. اکثر مشایخ دا وایي نو مونځ به وکړي نو بیا به خوراک وکړي
سبا خوري د قرباني غوخه بخوري دا روزه ماته کین افضل او کنه ډیر روګي وی ضرورتو میدی بیمار نو بیا خیر ده بعض فقهاء لیکلي قرباني غوخه کیم بیا په اینه باندې روزه ماتو افضل دولسم نمبر افضل داد چې سړی عیدګاه ته وځي جبانا اور تارابای کې وای جبانا غزه ته وای اغاز مکه ته چې د عام مزمکونه لګوچتای ساروی سپی زناور اغه لنه ورزي انتظام مرتدا سے شے دا اختر پورز افضل ادا دا چې خلق اغه ته وځي زمونږ استاد زمانہ کې جبانه کم دا سی اوچت ازمکه چاغه ته ساروی او پلیتی نه ورسي دا زمونږ ملګری جماعتونو نه سپور راجمه کې او په یو پردي ځای کې واچي آلته سوټي می او غند می او مرداري می و عیدګاه ته زو د الله بنده عیدګاه پیژنې عیدګاه غزمه کې توي چې د عام ازمکه نه اوچته ساروی او زناور او گندگی پی نه تا د جمعات نه سبونه یوړه سار وختي کې پرخم پریوتی او ټول عمر په غزمکه کې سارو متیازي کړي او سوټي پرتی او د جمعات پاک سبونه یو سه پاغه پلیتې د پاسه واچي نو اب جمعات ته بیا وروړي نه ناغه پلیت سبونه بیا جمعات ته وروړي بیا په منځونه او یمن چې دینو عیدګاه کې مسکو عیدګاه کې خو مسکه او عیدګاه خو پیرو پیچنه کنه د الله بندا خبره ده چې یو کله اتفاق کی او یو زید عیدګاه د پاره خاص کی مخکې زمانہ کې بچ زیل ګوچتو نو ساروی بنور خدوم ساروی آبادیم نو زمونږ استاد دور کې خو آبادی سیوا ده زمکه به موچتای او داغینه بغیر چاپیره گریل تاوی جمعات ته مسکه چاغی ته ساروی او پلیتی او معشومان نه ورزي نو کدا سي زیوی چې د عیدګاه د پاره تیار شوی او داغینه گیر چاپیره گریل تاو د پنجره ته تاو دا تاله ورته لګیدل دا ساروی نه ورزي خلوی زید او بهر ډاګه دا نو بیا د جمعات نه بیا پاغه کې افضل خدا سے نه چې بس پردي پټي کې وړو نه چې اورازه عیدګاه ته ځو دا دوی چې نه داس کړي دیارلسم نمبر پکار دا دې چې څوک عیدګاه ته ځي او مستزي نظر بخکته کوي اورر په عزت برواني کپستر کو نه جاړي پزړه کې بجاړي چې خدایا ټول رمضان تیر شو ما خو پکې سمونه د دنیا ګناهونه رانه وشو او خدای ستاسو صبر لوی مهرباني ده ما سره بیا روغه کې زه د اختر ورځې تروان کړ ځان باجزه غني او د زړه نه بوخ کې توې اخوا دی خوا بنه ګوره فقها یو طرف ته قتل او بل طرف ته قتل او خان دا خوشالېګا دا سيزونه منه کې عجزای باندې بازي زمونږ ځوانانو ملګرو دنداسه مګري او لاسونه استر کړي او پرتګ یو شان او کمیس بل شان ته واده ده او خان دی به منډه به وای جمعه ته دا ناروا دي دنداسه څنګه مګي دنداسه خدا خصوصي پته مسواک الله پاک تعالی را لېګل مسواک استعمال وکنه دی وای مسواک می غاخونه نه پاکای دا غلطه ده مسواک ولې غاخونه نه پاکای ټول عمر مسواک مګه
مسواک کې داسې مسواکونه شته تراخو استعمالوه که بیا خامخا لابودي وي نو هغه ټوت پیس ورته وایي که څه ورته اواله په مسواک مګه خو دنداسه به سړی نه استعمالی هغې سره شونډې او هغې سره وری او غاښونه زیړي او خم نه ښکاري ته به یې ترور راله دا ښه نه ده سړی چې سړیتوب کې وخت تېروي نو مزه کوي سړی چې ځان نه ښځه جوړه کړي ښایسته نه ښکاري ښځه چې ښځه وي نو ښایسته ښکاري چې ښځه ځان نه سړی جوړ کړي ښایسته نه ښکاري زمونږ شریعت وایي په هغه سړو د الله پاک لعنت دی چې ځان د ښځو سره مشابه کوي او هغه ښځو باندې د الله لعنت دی چې ځان د سړو سره مشابه څوارلسم نمبر په لاره کې به تکبیر وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دې څوارلس څیزونو ته خیال کوئ ښه دا به د اختر د مونځ نه پیله ادا